الرحیم نن په دې ویډیو کې غواړو چې د آی ډي اف د ګراف جوړونه ترسره کړو. آی ډي اف څه ته وایي؟ د انټنسټي ډیوریشن فریکونسي، یعنی د باران د شدت، د باران مداومت او د هغې د فریکونسي معنا چې په څو کلونو کې دغه شدت تکراریږي، د دې ترمنځ رابطه په نظر کې نیول کیږي. نو دا چې د آی ډي اف ګراف چې دی د ډیر مهم ګرافونو څخه دی چې د ډیزاین لپاره پکاریږي. آی ډي اف ګراف راځي دلته چې تعریف شوی دی. د آی ډي اف ګراف یو ریاضي کتابې دی چې د باران شدت، د باران د ورېدو مداومت او د باران د واقع کېدو ترمنځ اړیکه تامینوي. یعنی دغه درې فاکتورونه په دې آی ډي اف ګراف کې شته دی. دا ګرافونه معمولا په هایدرولوژي کې د بارانونو او سیلابونو د راتګ وړاندوینه او په سول انجینري کې د ښاري دریناجونو د ډیزاین لپاره استعمالیږي. همدارنګه په آبیارۍ کې د کانالونو په ډیزاین کې هم له دې څخه استفاده کیږي. همدارنګه دا ګرافونه په هایدرومترولوژي کې د اوبو د تجمع وخت یا ټایم اف کانسنتریشن د محاسبې لپاره استعمالیږي. دغه د ټایم اف کانسنتریشن دا ډیر مهم دی. دا ځکه د ډیزاین لپاره همدغه شی پکاریږي او دغه ګرافونو څخه موږ همدغه د تجمع وخت یا ټایم اف کانسنتریشن پیدا کوو. ټایم اف کانسنتریشن څه شی دی؟ د یو مقدار وخت څخه عبارت دی چې د اوبو جریان لپاره پکار دی چې د یو آبریزي د ډیر لرې نقطې څخه د آبریزي خروجي نقطې ته ځان ورسوي. دغه خبر راځي په چې دا څه معنا لري، دا به لږ تشریح کوو. اوس فرضاً یو ساحه ده، یو آبریزه ده، دغسې شمال لري. په دې کې کله چې باران کیږي، باران د غرونو هغه منطقو څخه دغسې راځي، دې ته داسې راځي، دغسې دغه ځایونو څخه اوبه یا دې ته کیچمنټ ایریا یا واټر شید هم ویل کیږي. دا شی کله چې باران کیږي نو د واړه واړه ویالې وي چې د مختلفو نقطو څخه د مثال د دغه ځای څخه اوبه دې ته راځي، د دې ځای څخه دې ته راځي، همدغه رقم د دې څخه دې ته راځي او داسې بیا بالاخره دا اوبه دغسې راځي او داسې ځي همدغسې تر اخره پورې دغه قسمت ته ځان رسوي دا اوبه. نو اوس دغه ټایم اف کانسنتریشن شوی چې دغه د واټر شد یا د یو باران چې په دغه لرې نقطه کې ولیږي او حرکت کوي راځي، دغلته دغه د تجمع نقطې ته دا باران ځان رسوي. دغلته یو ټیم پکار دی چې دا اوبه د هغه ځای څخه حرکت وکړي او تر دې ځای پورې راشي. دغه ټایم ته چې اوبه د دغه نقطې څخه تر دې نقطې پورې ځان رسوي، دې ته ټي سي یا ټایم اف کانسنتریشن وایي. نو دغه ګرافونو د آی ډي اف ګرافونو په واسطه سره موږ کولی شو چې دغه ټي سي ټایم پیدا کړو. وروسته د ټي سي ټایم څخه د آی ډي اف ګراف څخه د ساختمان چې هر څو کلونو لپاره غوښتل شوی دی چې ډیزاین کې 50 کلونو لپاره، د دې لپاره بیا د باران شدت موږ تاسې پیدا کوو. نو دغه ټایم اف کانسنتریشن چې دی په یو واټر شید کې د اوبو یو ذره په حساب چې کله باران کیږي د هغې څخه حرکت کوي، بالاخره هغه د تجمع نقطه یا مطلب د دې څخه د تجمع نقطې څخه دا دی چې دلته موږ غواړو
یو ساختمان جوړ کړو یا داسې سړک راغلی دی په کانال دغسې تیر شوی دی نو دلته که هغه اوبه راشي دا کانال چې کوي په حساب تخریبوي نو د دې لپاره یو ساختمان جوړونه پکار دی نو دغه د کوم مقدار اوبو لپاره موږ دا ساختمان جوړ کړو چې اوبه کانال ته یا سړک ته مشکل پیدا نه کړي تیر شي نو دغه ټایم چې دی چې اوبه د دې ځای نه حرکت کوي تر دې ځای پورې ځان رسوي دې ته ټایم اف کنسنټریشن یا د اوبو د تجمع ټایم وخت ویل کیږي اوس راځو چې دا څه رقم یو ګراف دی همدغه آی ډي اف ګراف څه رقم دی دا آی ډي اف ګراف داسې دی چې دوه محورونه لري چې یو دا محور دی او یو دا محور دی دا عمودي محور یا د وای محور معمولا په دې کې موږ د باران شدت په ساعت باندې ښودل کیږي د باران شدت یا رینفال انټنسټي او په دې د ایکس په محور کې موږ ته هماغه ټایم اف کنسنټریشن ښودل کیږي په دقیقه یا په ساعت یا په هر شی چې مقصد په وخت سره دې خواته مثال دغه ګراف چې دی دا د دلته دغه ذکر شوی دی چې دا د سلو کلونو لپاره دی دا بل یې د 2 کلونو 3 کلونو 15 لسو همدغسې مختلفو کلونو لپاره یو ګراف دی کله چې موږ تاسې د واټر شد څخه د دغه څخه د ځینې محاسباتو په ترسره کولو سره دغه ټي سي ټایم پیدا کړه فرضاً مساوي شو 15 دقیقې 15 منټه نو اوس د دغه 15 منټه په نظر کې دقیقې په نظر کې نیولو سره موږ غواړو چې دا ساختمان څو کلونو لپاره ډیزاین کړو فرضاً د 15 کلونو لپاره 10 کلونو لپاره 50 کلونو لپاره 50 کلونه زمونږ دا دی او دا 50 دقیقې دی بخښنه غواړم 15 هلته موږ تاسې څونه پیدا کړله 15 ټایم اف کنسنټریشن 15 دقیقې 15 دقیقې د 50 کلونو لپاره دغه عادي دغه شنه آبي خط دی د دې څخه تیر داسې جوړوو لکه داسې وکړو 15 دقیقې څخه دلته په هماغه څخه خط جوړوو دې ته به یو څه رنګ ورکړو چې لږ باندې تغییر شي او بیا د دې څخه د شدت په محور باندې خط جوړوو نو د باران شدت اوس د دغه ساختمان د ډیزاین لپاره څونه په نظر کې دی خواته دا 12.5 دی د 12.5 څخه مثال زیات دی دغلته 14 راځي نو د باران شدت 14 ملي متر په یو ساعت کې په نظر کې ونیسو نور بیا د اوبو مقدار په دغه شکل سره پیدا کوو وروسته په عملی مثالونو کې چې موږ یو ځای ډیزاین کوو او مساحت پیدا کوو بیا ډیزاین کوو چې څونه اوبو لپاره د اوبو د کوانټیټي یا حجم د پیدا کولو لپاره همدغه جدولونو څخه استفاده کوو نو اوس راځو د کار د اجرا لپاره نو تاسې اکسل شیټ ته راځو په اکسل شیټ کې یو شیټ دغسې ترتیبوو چې دغه ارقام چې دی دا باید مونږ ته د مترولوژي سنټرونه راکړي ما د جلال آباد لپاره د مترولوژي سنټر څخه اخیستی دی چې په 1959 کال کې دغه کلونو کې ریکارډ شوی دی کلونه یې په هماغه شکل سره په خپل ترتیب سره پرېږدو نو کله چې باران شوی دی هماغه وخت کې په 15 دقیقو کې ساعته کې چې 15 دقیقې راځي په 15 دقیقو کې څونه باران شوی دی دا ریکارډ 9.40
د هایدرولوژي مترولوژي سنټرونو سره شته دی دا به د هغې نه واخلو چې دومره بیا به د هغې څخه وایو چې د همدغه کال لپاره په نیم ساعت کې چې باران شوی دی څونه میلی متره شوی دی بیا د یو ساعت کې چې باران شوی دی څونه شوی دی په 2 ساعتونو کې شپږ ساعتونو کې 12 ساعتونو کې 30 ساعتونو کې بخښنه غواړم 40 ساعتونو کې څونه باران شوی دی دغه ارقام د هر کال لپاره موږ تاسې د 15 دقیقو لپاره 10 دقیقو لپاره 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت 12 ساعتو 40 ساعتو لپاره مو د دغې څخه اخلو د مترولوژي سنټر څخه بیا وروسته د بل کال لپاره چې څونه شوی دی همدغسې د مختلفو هغې لپاره دا په دغسې یو جدول کې موږ او تاسې اخلو او ځای په ځای کوو وروسته د هغې څخه موږ دا اصلا دا په 40 ساعتونو کې دی یا دغه باران په 40 ساعتونو کې دی دا په 12 ساعتونو کې دی دا په 15 دقیقو کې دی د دې مقایسه نشو کولای چې مثال ټول یو داسې یو عادت ته راواړو چې موږ داسې مقایسې شکل موږ ته پیدا شي چې د هر یو له مخې یو ساعت کې څونه باران شوی دا خو په 40 ساعتونو کې دومره باران شوی په 40 ساعتونو کې دومره 30 ملي متره باران شوی دی کم دا 30 ملي متره تقسیم 40 ساعتونو یې کو یو اشاره 450 دلته څونه شوی دی بیا څه کوو همدغه رقم دا د باران دلته په 12 ساعتونو کې کوم باران بیرته په ساعت یې واړو هغه 2.8 دی دلته 1.450 ټول لپاره دی خواته موږ او تاسې دا د دې څخه هدف دا شی دی ګوره که د موږ محاسبه یو ریکارډ لرو په 15 دقیقو کې 15 دقیقو کې چې دا یو ساعت باران وشي 100 ملي متره کېږي د 30 ملي متره دلته په نیم ساعت کې یو باران شوی دی چې مقدار یې 14.15 و که دا په یو ساعت ته واړو چې یو ساعت کې څونه باران شوی دی مطلب د دې څخه دا هم ښکاري چې شدید بارانونه په کم وختونو کې کیږي مثال یو باران دی شدت یې 30 ملي متره دی هغه د همدغسې 10 دقیقې 15 دقیقې 20 دقیقې دوام کوي او که یو باران 40 ساعته مسلسل ووري د هغې شدت کم وي هغه په حساب په یو ساعت کې کم باران وریږي دا شدید بارانونو لپاره ټایم ډیر کم وي او د سلو بارانونو لپاره وخت ډیر اخلي په همدغه شکل سره موږ تاسې دا ټول لاندې چک او کشو د دې لپاره چې دا لاندې کش کو چې ټول پکې راشي نو دغه دغه خانه د چې تو دا خو تکراریږي هر یو کې راځي دا شنه خانه او دا اشاره 15 باید ثابت پاتې شي دې لپاره هم دلته د ډالر علامه اچوو یو ساعت له جنسه
یو ساعت له جنسه محاسبه شوی دی. اوس راځو بل قدم زموږ دا دی چې د دې ټولو کلونو لپاره دلته لیکو، د دې کلونو لپاره د دې نو متوسط مقدار پیدا کولو لپاره لیکو مساوي ایوریج. اوس عین رقم ستاندرد دیویژن پیدا کوو. ستاندرد دیویژن لیکو مساوي اس ټي ډي ای وی قوس به ولیکو. ریټرن پیریود په کلونو غواړو چې د نظر دغه کلونو لپاره د فریکونسي فاکتور دا کی ټي چې دی کی ټي دغه فارمول په واسطه سره چې کیږي پیدا کیږي. دا فارمول به بیا نسی ولیکو چې کی ټي مساوي کیږي منفي جذر د شپږ یعنی شپږ په توان د یو پر دوه شپږ په توان د 0.5 टी پر टी منفي یو टी زمونږ چې د همدغه ریټرن جمع لاندې دا اوس سره په ضرب کې دی په ضرب کې راغی دا به ټول تکشف د دې لپاره دا اوس د فریکونسي فاکتور هم نظر دغه فارمول ته موږ تاسو دلته پیدا کړو. وروسته د هغې څخه څه کوو تر څو چې هغه د باران شدت پیدا کړو. د هغې لپاره موږ تاسو دا کار کوو چې اوس نظر دې فارمول ته چې
دی کیټي. کیټي زمونږ دا شی شو. اوس دلته دا لیکو چې دا دا چې کو د دې خانې لپاره بیا جوړو بیا هم دغه رقم مساوي متوسط جمع اس ټي ډي اشاره 15 اور یا 15 دقیقو لپاره 15 ساعتونو لپاره پیدا کوو 15 ساعتونه زموږ دا خانه او د 15 کلونو لپاره راځو مساوي بیا د سر نه شروع کوو بیا مساوي د 2 ساعتونو لپاره دی 2 ساعتونه ګورئ دا دی دغه ضرب دی دا ټول لپاره پیدا کو په دې ترتیب سره زه دا ویډیو ګل کوم او اوس دا ترتیب شو دا جدول اوس د دې جدول لمخې مونږ کولای شو چې د آی ډي اف ګراف رسم کړو البته دغه ارقام د جلال آباد لپاره و چې ما پیدا کړو ښه اوس د آی ډي اف ګراف د ترسیمولو لپاره مونږ څه کوو راځو د انزر ته راځو انزر دغه لاین والا آل چارت ټایپ راځو دغه چارت ټایپ اوکې شو اوس راځو دلته سلګ ډیټا کې د ډیټا باید اډ کړو ښه دې ته کوم نوم ورکوو همدغه ته لومړی زموږ د 2 کلونو لپاره آی ډي اف ګراف دی د ایکس په محور کې مونږ غواړو چې مونږ ته چې وښودل شي د ایکس په محور کې مخکې مو ویلې چې مونږ ته ټایم کولای شو چې په ساعت یې وښیو کولای شو په دقیقه یې وښیو خو زه غواړم چې په دقیقه همدغه رقم دلته د وای په محور کې مونږ ته دا شی وښودل شي اوکې
زه اوس دې خواته راوړم چې ټول لپاره عین رقم ترسیم شي. اوس دا چارت دی، دغه چارت ټایپ د فارمات اکسس ته ځم دلته لوګاریتمیک سکیل جوړوم. لوګاریتمیک سکیل ماته جوړ شي. لږ بد ښکاري، د دې لپاره لوګاریتمیک کې صحیح راشي. دلته په دې محور کې راځم وایم چې ماته لوګاریتمیک دا لوګاریتمیک چارت مونږ ته جوړ شو. دا اوس زه غواړم چې ماته دغه میجر او مینر ګریډ لاینونه ماته راشي. نو په دې محور کې ګریډ لاینونه راشي. دا زه غواړم دا شی راغی. دلته دغه د ایکس عددونه دا قیمتونه وانه خسته. زه فکر کوم چې دې ته مې فارمول ورکړی په هغه وجه باندې دا دغه شوی دی. هلته صرف د خانو تعداد یې اخیستی، دغه عددونه یې نه دی اخیستی. دا به زه چارت ډیلیټ کوم. دا به یو په عدد سره به ولیکم چې 15 فورمول دی 13 شپېته دا به ورته ورکو اډ ډیټا وای محور کې دا اوکې. کوم څه به کشف ټول راغی. اوس دا به بیا ما به خانې واخیست. دا به بیا زه چک کوم. اصلا مشکل په دې کې و چې دلته دا دوه خانې سره مرچ شوي دي. د دوه خانو لپاره دا دغه نه اخیسته. اوس مونږ کوشش کوو دغه مرچ لرې کوو. اوس راځو بیرته خپل IDF ګراف جوړو. دې لپاره راځو دا شیپ انتخابوو. دلته شو. اوس نو راځو سلیکټ ډیټا ته ځو. اډ ډیټا دا د سیریس نوم د دوی کلونو لپاره IDF ګراف دی د ایکس ویلو. ایکس مونږ غواړو چې د ایکس په جهت کې دا قیمتونه ورته ورکړل شي. د وای په محور کې دا اوکې. دا وشو اوکې اوکې. همدغه که شو ټول دا نور کارونه هم پکې نیسي. اوس دا مونږ اړوو د لوګاریتمیک ته. رایټ کلیک کوو په دې باندې. رایټ کلیک فارمات اکسس دلته سلیکټ کوو کلوز.
دې خواته هم عین نه کار کوو رایټ کلیک لوګاریتمیک اوکې دا شو زموږ د آی ډي اف ګراف لږ به رقمونه به برابر کړو د ګراف دا شو ټایټل به ورته ورکړو دا شان اکسس دې خواته زموږ څه دی دا د باران شدت دی رنفال انټنسټي لیکو د آی ډي اف ګراف نو دلته دا یو خانه کولی شو چې مونږ ایسته کړو که چیرې دا دلته به ووایي چې شروع یې که مونږ ته د لسو څخه شروع کړه رایټ کلیک به دا وکړو دلته فکس د لسو څخه مونږ ته شروع کړه دا یو دا اوس آی ډي اف ګراف دی چې مونږ د دې په کومک سره کولی شو چې د مختلفو واټرشیدونو لپاره او د مختلفو کلونو باران شدت په نظر کې نیولو سره د هماغه د اوبو مقدار پیدا کړو کیدای شي په دې کې لږ مونږ او تاسې کار وکړو لاین سټایل لږ دا نری کړو لږ صحیح معلوم شي نری شي کیدای شي چې دا هم نری کړو او د خط ډول هم تغییر کړو یو ته دا ورکړو یا مثال دا رایټ کلیک دا اوس آی ډي اف ګراف شو د جلال آباد لپاره د دې څخه مونږ کولی شو چې آینده کې نور محاسبات چې کوو د یو واټر شید لپاره چې د اوبو مقدار پیدا کوو د ټایم اف کنسنټریشن په نظر کې نیولو سره د باران شدت مونږ تاسې حساب کوو مننه که چیرې کمنټ یا نظر لرئ کولی شئ چې ویډیو کې هغه ولیکئ دغه کې کمنټونو کې او یا زما فیسبوک کې ډیره مننه